ملګرو د لام دویم درس ته ښه راغلاست. پیل په تورو کوو. لام دی، نون دی او ډال دی. لام نون ډال ګډ لیکل کیږي، څه ترې جوړیږي؟ لنډ. که دلته هی ورکې بیا څه ترې جوړ شو؟ لنډه، چې ښځینه نوم ته راځي یا ښځینه صفت ترې جوړیږي. که لام وي، واو وي، نون وي او دال وي. لام واو ګډ لیکل کیږي، نون او دال ګډ څنګ ته راځي، څه ترې جوړ شو؟ لوند. که لام منځ کې راسي، مثلا پیدا، پیدا لام دی او نون دی. پی لام ګډ لیکل کیږي، نون یې څنګ ته راځي، پلن. که هی ورکو څه به ترې جوړ شي؟ پلنه، یعنې نون پسې هی ګډه لیکل کیږي. که لام وي، اړې وي او لام وي. لام ړې ګډ لیکل کیږي او بل لام یې دلته څنګ ته راځي، لړل ترې جوړیږي. لنډ ده، که دلته هی ورکې لنډه راځي. پلن ده، که هی ورکې پلنه راځي. لړل ده، که د لام په ځای یې ورکې نوموالی یې څه به ترې جوړ شي؟ لړۍ، چې سلسلې ته وایي. درس په لنګر لرو. لنګر: پیر بابا، پیر بابا لوی لنګر لري. د هغه لنګر تل روان وي. د هغه لنګر کې ډېر خلک وي. لنګر: لنګر چې د ښو خلکو یا دیوالیانو په زیارتونو جوړ شوی وي، خلک پکې ډوډۍ خوري، څوک پسونه وروړي، څوک بل شی وروړي، څوک یې پخوي، څوک یې نورو پسې ویشي، دې ته لنګر وایي. لنګر: پیر بابا لوی لنګر لري. د هغه لنګر تل روان وي. د هغه لنګر کې ډېر خلک وي. لام نون ګاپرې لنګر. پیر بابا لوی، لام واو یې لوی، لنګر لري، لام ری یې لري. د هغه لنګر تل، تیلام تل روان وي. د هغه لنګر کې ډېر خلک وي. ډېر کې ډال یېرې ډېر. او چې د پیر بابا خبره ده، وایي د پیر بابا لارې دي سختې، د ګلو لښتې زه د تا لپاره ځمه. نو پیر بابا ته ماشومتوب کې تللی یم. د رحمان بابا خبره ده، پاچاهانو که قصرونه کړل آباد، ما د عشق امارتونه کړل آباد. نوم د کوم یو پادشاه هسې یادیږي، لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد. نو دغه پیر بابا هم وایي د خدای ملنګ و یا د خدای مین و، ځکه څو پیړۍ وروسته هم د ده نوم دی او خلک یې دیدار ته ورځي. د تورو تمرین ته راځو. ډ لام هی ډال لیکل کیږي، لام هی څنګ ته ګډ راځي، ډله. که ډیله وي، ډال یې، که ډیله وي ډې یې لام هی. ډال لیکل کیږي، یې لام هی څنګ ته ګډ راځي، ډیله، چې ځنډ ته ویل کیږي. که بی وي، دال وي، لام وي. بې دال ګډ لیکل کیږي، لام یې څنګ ته راځي، بدل ترې جوړیږي. که لام وي، واو وي، بې وي، هی وي. لام واو ګډ لیکل کیږي، بې هی ګډه څنګ ته ورسره لیکل کیږي، لوبه ترې جوړیږي. که مو نه وي لیکلی، داسې ده، ډله، ډیله، بدل، لوبه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.